درون غږ چینل لیدونکي خپلې پوښتنې دار په اسلام کې د نسوارو استعمال روا دی یا نه دی؟ که یو څوک په زړه کې بد فکر وکړي خو عمل پرې ونه کړي آیا ګناه پرې لیکل کېږي؟ نو که ډاکټران اتقیا وي او واقعا چې د دې مریض تشخیص یې کړی وي او ژوند ته واقعا خطره وي، د سوی غوښه خوړل حلال دی یا حرام؟ که یو انسان ډېرې دعاوې کوي خو دعا یې نه قبلېږي، یا د دې معنا دا ده چې الله تعالی ته راضي نه دی؟ نه، ګوره ابتلا امتحان دا الله په چا راولي؟ په نیکانو خلکو یې راولي، او دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک حدیث دی. که انسان د جنت او دوزخ په اړه ویریږي خو د الله تعالی له رحمته هم ډېر امید ولري، کوم حالات غوره دی؟ دواړه ښه دي. زیات تکالیف په دې دنیا کې په دې انسانانو چې راځي، الله رب العالمین د بنده حق نه معاف کوي، دا یاد وساتئ. که څومره ته نیک انسان هم شي خو که چا حق دې خوړلی که نه، دا درته الله نه معاف کوي. په اسلام کې د نسوارو استعمال روا دی یا نه دی؟ فی نفسه دا مباح دی. سګرټ او نسوار او جماعت ته چې راځئ نو خوله دې مینځي. د مریض لپاره چې فالج وهلی وي، د سوی غوښه خوړل حلال دی یا حرام؟ که مرض وهلی که نه وهلی، دواړو دپاره حلاله دی. سوی غوښه حلاله دی، نبی علیه السلام مبارک هم خوړلې ده. ښځه که ډېره مریضه وي، ډاکټران ورته ووایي چې ستا ژوند ته خطره ده، دا بچی دانه لرې کولی شي یا نشي لرې کولی؟ نو که ډاکټران اتقیا وي او واقعا چې د دې مریض تشخیص یې کړی وي او ژوند ته واقعا خطره وي، که دا بچی راوړي نو بس دا خپل ژوند بیلی، نو په دې صورت کې بیا شریعت ورته جواز ورکړی دی چې دا هغه رحم بچی دانه هغه لرې کړي. درون غږ چینل لیدونکي خپلې پوښتنې دار که یو انسان ډېرې دعاوې کوي خو دعا یې نه قبلېږي، یا د دې معنا دا ده چې الله تعالی ته راضي نه دی؟ نه، الله نه به نه امیده کېږي، ځکه الله فرمایي لا تقنطوا من رحمت الله. الله فرمایي زما د رحمت نه مه نه امیده کېږي. ته چې کومه دعا غواړې نو الله یې قبلوي. ګوره الله ډېر غیرتی ذات ده او الله د انسان د حالاتو نه ښه خبردار. تا دعا غوښتې د یو شي ده، خو الله سبحانه وتعالی ستا هغه دعا د یو بل شي په مقابل کې درته ودرېږي چې یو غټ مصیبت در باندې را رواني یا پریشانۍ، الله دې د هغې دعا په ذریعه هغه بله پریشاني درته لرې کړي، یا دا دعا درته خدای په آخرت کې ذریعه دغه کې ذخیرې کې درته بل. خو خدای دې دعا قبلوي، دا خو ډېر اوږده مسله ده، مختصر درته وایم چې ستا خوراک حلال وي. ملا علی قاری رحمه الله مرقات کې لیکلي که نه، وی د دعا د قبولیت دپاره یو شرط څه دی؟ اکل الحلال و صدق المقال، حلال خوراک او رښتیا وینا. حرامونه به ځان څه کوي؟ ساتي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی ډېر کرتی یو سړي لاسونه الله ته پورته کړي چې خدای دا دعا دا سوال دا مې قبول کړي دا مې قبول کړي دا مې قبول کړي. نبی علیه السلام فرمایي ملبسه حرام و مشربه حرام، لباس به حرام وي، اسکاک به حرام وي، غذا به حرام وي، نو فانا یستجاب لک، نو ستا به څنګه الله دعا قبول کړي؟ نو دا اصلاح باید ځان کې وکړي. دویم وی که تقدیر هر څه مخکې ټاکلي وي نو بیا د انسان د هڅې او انتخاب څه اړتیا ده؟ دا خو خدای تا ته لیکلي. اوس ته چې په لاره کې دلته ولاړې یو کس ته ټوپک در سره دی، په لاره یو کس ته ولاړې او ولې دا خدای درته لیکلي که ته خپله غوسه ازمویې پې، اتا ته چې کومه غوسه درغلې ده او هغه اوس ته په ده باندې ختمې، دا خدای تقدیر کې درته لیکلي. دلته په سړک موټر روان دی خو خدای خو عقل هم درته درکړی دی، ته اوس دې موټر ته به ځان غورځې چې ما ته تقدیر کې دا لیکلي اور التبل او ته دې اور ته ځان ورغورځې، دا خدای ما ته تقدیر کې لیکلي نه، خدای تا ته عقل هم درکړی، شعور هم درته درکړی دی. ته به د دې شیونو نه حتی الوسه خپل ځان به څه کوې؟ دا به ساتې ته. که یو څوک په زړه کې بد فکر وکړي خو عمل پرې ونه کړي، آیا ګناه پرې لیکل کېږي؟ نه، دا حدیثو کې ذکر دی. او امام نووي رحمه الله په دې باره کې ډېر ښه حدیث هم راجمع کړي دي. تا د ګناه اراده وکړه خو عمل کې در نه وستله، الله دومره کریم ذات دی، نیکي درته د هغې په ځای لیکي. او که نیکي دې وکړله عمل کې در راوستله نو په یو لس ده او په یو سوه چند درته بیا الله څه کوي؟ دا لیکي درته. ولې کله ناکله یو ښه انسان له ډېرو ستونزو سره مخ کېږي خو یو بد انسان په ظاهره ډېر آرام ژوند کوي. ګوره ابتلا امتحان دا الله په چا راولي؟
په نیکانو خلکو یې راولي. او دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک حدیث دی. نبی علیہ السلام فرمای اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. زیات تکالیف په دې دنیا کې په دې انسانانو چې راځي هغه په انبیاء کرامو دي، او بیا د هغې نه وروستو درجه په درجه څوک چې خدای ته څومره نږدې وي دومره به باندې خدای تکلیف راولي، مرض به پرې راولي، مشکلاتو سره به الله دا مخکې. نو په دې باندې باید بنده ناراضه نسی، په دې باندې باید دی خفه نسی. او هغه بدمشه انسان، لوچک او لوفر او شرابي انسان چې ته ګورې ورځ په ورځ په ترقۍ ده، ستا د سوال مطابق دې ته حدیث کې استدراج وایي. دا الله پایه په پایه خپل قهر ته همداسې نږدې کوي چې ښایي په دې ګناه کې ډوبو ښه ډېره سزا ورته الله ورکړي. نو هغه انسان چې ته یې ګورې چې یاره دا لوچک دی، لوفر دی، شرابي دی، او دا دومره راحت کې دی، دا خدای ته ګران نه دی، دا الله ته محبوب نه دی. ګوره که انسان د جنت او دوزخ په اړه ویریږي خو د الله تعالی له رحمته هم ډېر امید ولري، کوم حالات غوره دی؟ دواړه ښه دي. ایمان څه ته وایي؟ الایمان بین الخوف والرجاء. امام بخاري رحمه الله په دې باندې یو باب هم ایښی دی. الله نه به ډارېږي هم، خو امید د رحمت به هم څه کوي؟ دا به هم لري. عمر سے به فرمایل کنه وی که په جنتیانو کې په غږ وشي چې عمر جنتی دی نو اول به زه یم، او که په دوزخیانو کې غږ وشي کنه چې دوزخي نو اول به زه. دومره د خدای نه څه کېده؟ ډارېدم. مونږ او تاسې بیا ووایو زمونږ څه حال. نو خدای نه به د جنت د رحمت امید هم لري، او الله نه به څه هم کېږي؟ ډارېږم به. که یو څوک د بل انسان حق خوړلی وي او هغه کس ورته د بخښنې موقع نه ورکوي، د آخرت لپاره د حق ادا کولو لاره څه ده؟ ګوره که چا د چا حق خوړلی، دا حقوق الله نه دی، دا حقوق العباد دی. الله رب العالمین د بنده حق نه معاف کوي، دا یاد وساتئ. که څومره ته نیک انسان هم شي خو که چا حق دی خوړلی که نه، دا درته الله نه معاف کوي. کوشش دا وکړه که په دنیا کې تا ته معلومات وي، یا هغه وفات وي، یا څوک وارث موجود وي، کوم شی دی چې اخیستی هغه ورته تسلیم کړه. او که نه بیا هېڅ تا د هغې تپ و تلاش هم وکړه، کم پیسې کم شی دی چې خوړلی، نو هغه بیا د ده په روح پسې صدقه که چې خدایه ما خو خپل هڅه او سعی او کوشش وکړ، پیدا مې نه که، او زه په دا خپل عمل په دې شي باندې توبه وباسم، دغه پیسې دغه شی چې ما خوړلی خدای دې ثوابت دې فلانکي ته ورسوي. او که دا دې مونه کړه نو ستا حسنه او نیکۍ به الله د قیامت په ورځ راخلي، هغه ته به یې ورکوي، او د هغه بدۍ به الله ستا په اوږو باروي. که د انسان په ژوند کې هر څه د الله تعالی په علم کې مخکې معلوم وي، نو د قیامت په ورځ د انسان د عملونو حساب ولې اخیستل کېږي؟ الله انسانان ولې پیدا کړه؟ د څه دپاره یې پیدا کړه؟ ولې نایبان مقرر کړه؟ خو دې دپاره چې زما د دین خدمت به کوي، تنفیذ د احکامو به کوي. اوله پاره کې چې الله سبحانه وتعالی فرمایي کن وإذ قال ربك للملائکة إني جاعل في الأرض خلیفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. فرشتو ورته ویل خدایه ته په دې ځمکه کې نایب پیدا کوي، خو مونږ یو که نه، ته داسې خلک انسانان پیدا کوي چې ځمکې کې به فساد کوي، وینې به توږي، مونږ ستا تسبیح وایو، تقدیس او تحلیل دی وایو. هغه ډېره اوږده واقعه دی. نو الله سبحانه وتعالی آدم علیه السلام مبارک چې پیدا کړ، د هغه ذریې پیدا کړه، هغې ته خدای عقل ورکړه، هغې ته خدای شعور ورکړه، الله پکې انبیا راولېږل، نیکان خلک الله پکې پیدا کړه، نور خلک په دې کې پیدا سول. دا د خدای په هر یو کار کې حکمت ده. تا ته یو قانون راولېږه، کتاب یې درته راولېږه، ښه لاره یې درته وښودله، بده لاره یې درته وښودله. الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وهدیناه النجدین. د خیر او د شر لارې هم درته وښودلې. دا د خدای یو امتحان دی چې الله فرمایي الذي خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا. الله مرګ هم پیدا کړ، ژوند هم پیدا کړ، او نو الله در باندې ازمېښت کوي چې ته اوس نیک کار ډیر کوي که بد کار ډیر کوي. نو فایده د خپله وګوره، نو چې نیک کار دی وکړه نو فایده د خپله ده، او که بد کار دی وکړه نو بیا د قصه خرابه ده. که څوک د خپل ژوند تر ټولو ستره تېروتنه وکړي، یا داسې ګناه شته چې الله تعالی یې هېڅ کله ونه بخي؟ شرک الله نه بخي. قرآن کې الله څه وایي؟ ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. او که یو مشرک دی، یو کافر دی، هغه په اسلام کې داخل شي، وی لا اله الا الله محمد رسول،
ټول ګناهونه د اسلام د وجې نه الله ورته څه کوي معاف کوي ولې ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الاسلام یهدم ما کان قبله وفي روایت الاسلام یجب ما کان قبله اسلام هغه بهترین نعمت دی چې څومره کارونه دي په کفر کې کړي ټول الله د لا اله الا الله د وجې نه هغه درته الله معاف کوي که یو څوک لمونځ کوي خو اخلاق خراب وي او خلک ځوروي د داسې انسان لمونځ به څومره ګټه ولري ګوره لمونځ په خپل ځای اخلاق دا په خپل ځای که اخلاق دې خراب وي نو د اخلاق ستا خپله ګناه ده ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان اثقل شیء یوضع فی میزان المؤمن خلق حسن وان الله یبغض الفاحش البذیء د انسان د قیامت په ورځ چې د اعمالو تله پې درنیږي هغه ښایسته اخلاق دي هغه په ورین تندي د یو مسلمان سره ملاقات کول دي او الله سبحانه وتعالی ته هغه انسان چې اخلاق خراب وي بد الفاظ استعمالوي کنځلې کوي بدې ردې کوي دا خدای ته محبوب انسان نه دی نو که ستا مونځ وي نو اخلاق به دې بیا سم وي خو تا مونځ سم نه ده کړی ځکه الله څه فرمایي ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر یقینا مونځ دا انسان د غلطو بې حیا او فحشاونه منع او چې ته سم مونځ وکړې دا زه ګارنټۍ سره درته وایم د خدای وینا ده او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې لمونځ دې د غلطو کارونو نه سل په سله تا بچ کړي خو چې مونځ دې مونځ کړی وي ښه که مور او پلار د اولاد په حق کې ناحقه چلن وکړي آیا اولاد حق لري چې د هغوی خبره ونه مني ورې که مور او پلار کافر هم وي په اولاد څه لري حق لري قرآن کې الله فرمایي که مور او پلار دې په کفر مجبوره کوي چې بچی شابه کفر کلمه وایي بیا به د مور او پلار څه نه کوي اطاعت او تابعداري نه کوي نور د مور او پلار به په کلن په ټوله معنا د هغې فرمانبرداري به کوي که غصې در باندې کوله که غلطه خبرې درته وکړه هغه ستا پلار دی هغه ستا مور دی ته ترې پیدا یې ته به یې خبره په ورین تندي باندې منې تېرې به الله دې موږ ته په دې عمل کولو توفیق نصیب کړي الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم انصرنا بنصرة دينك ولإقامة دينك ولتطبيق شريعتك اللهم اعز الإسلام والمسلمين لایق د خپل دیدار وګرځي د حاضر مجلس چې څه اغراض مقاصد وي الله مقاصد برابر د خیر وګرځي د مجلس کې څوک مغموم وي پریشان حال وي الله تی پریشانانی لري کې سرور او خوشحالیانی نصیب مسافر خپل اغراض او مقاصد او شریعو کې کامیاب کومرونه مسلمانان چې د کفارو په حبسونو بند د خانو کې د خدای ته د بند خلاص کې د هغې په حال باندې رحم او کرم وکړي یا الله زموږ د دې مجاهدینو حفاظت وکړي خدای غلبه فتح کامیابی ورته نصیب جانب مقابل خدای ته مغلوب کی الہ العالمین شرق غرب تمام کفری طاقتونو باندې صواعق محرقه نازل کی مسلمانان خپل مابین کې متفق او متحد کی آخر وخت چې کله ستا حضور ته درځو زمونږ په ګناهګارو ژبو دا کلمه جاری لري لا اله الا الله